د میشیګن ایالت په ډیربورن ښار کې ګڼ شمېر مسلمانان او عربي الاصله امریکایان میشت دي. د ښار نیمایي برخه عربان دي. د ډیټرایټ په دې کلیواله سیمه کې 1,10,000 خلک اوسېږي او دلته د عرب امریکا د تاریخ ملي میوزیم شته. د لبنان الاصله اسامه سبلاني د عرب امریکن نیوز دفترونه هم دلته دي. زموږ مجله په هیواد کې تر ټولو زړه او تر ټولو لویه عربي امریکایي خبري مجله یو. سبلاني په 1980 لسیزه کې دغه اوونیزه پیل کړه چې په 2 ژبو کې خبرونه کوي. دوی ځانونه په منځ کې ویني د انګلیسي او عربي ترمنځ. د ټولټاکنو د خبرونو خبرول د ستونزو نه خالي نه وي. د ونیزې ډېرې لوستونکي تازه راغلي دي او هغه کسان دي چې نوې د امریکا تابعیت اخیستې او تازه د انګلیسي ژبې زده کول پیل کړي دي. زه دلته په 1976 کال کې راغلی یم او زه کله ناکله د دې وړاندیزونو په لیکلو او لوستلو کې یو څه ستونزې لرم. دلته زیاتره په رایپاڼو د پوهېدلو لپاره په عربي انګلیسي خبرونو تکیه کوي. عربي هغه ژبه نه ده چې د رای ورکولو د حقونو په قانون کې لیکل شوی وي. د میشیګن پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډیل تامسن وایي چې د هغه کسانو لپاره چې د رای ورکولو د حقوقو د تاریخ په قانون کې د هغه ټولنو نه ګڼل کېږي چې خوندي نه دي به د ټاکنو د لارې محلي چارواکو ته لاسرسی ولري. دا د اړوندو کارمندانو لپاره یو اختیاري شی دی چې دوی وکاروي که دوی دا ګڼي چې دا د دوی په اجتماع کې د رای ورکوونکو لپاره ګټور دي. په ډیربورن کې د لسیزو راهیسې په عربي ژبه لیکل شوي رایپاڼو ته سخت اړتیا وه خو د دې لپاره تر اوسه کومه سیاسي اراده نه وه. لامل دا دی چې په ښار کې کلتور بدل شوی دی. د لومړني عربي الاصل امریکایي ښاروال په لرلو د داسې یوې شورا په لرلو چې نیکه رابطه یې ټینګه کړې اوس په امریکا کې عمومي افکار بدل شوي دي. مصطفی حمود په 2020 کال کې د ډیربورن ښار شورا ته وټاکل شو او د ټاکل کېدو نه وروسته هغه د رایو پاڼې په نورو ژبو وژباړلې. نادیه علامات یو غیر دولتي موسسې د اسیا او آرام سمندر ټاپو د امریکایي رایو د پوهاوي پروګرام سره همکاره ده. د هغې مور پلار د لبنان نه مهاجر شوي او په میشیګن کې اوسېږي. دوی غواړي په عربي ژبې رای پاڼې ولري. دا ښه خبره ده چې موږ دغه رای پاڼې هر چیرته لرو. د امریکا د میشیګن په ایالت کې دا لومړنی ځل نه دی چې د رایو پاڼې په عربي ژبه کې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې کارول کیږي خو دا کولی شي په دغه ایالت کې خلک دې ته وهڅوي چې رای ورکونې ته راشي. نذرانه یوسفزۍ، امریکا غږ، واشنګټن.